کاکړی د ټولو ځوانانو فرمایش دی خپل کلیم خان او عزت ترین حضرت ترین وسی ولاو د ملګرو او د کریم خان دغه فرمایش دی بیا یې 2000 بخشش کړي پورې ودان د روف او زما د ټیم دغه فرمایش دی زما د ملګرو د ټولو ځوانانو اخر وکم ګرانه څنه مې صبرېږي له تا زړه بلته مخ ماته دې شا کړه دا دې کمه سزا راکړه دا دې کمه سزا راکړه ما لیدلی ګران په خوب راس راسه کېږي لیونتوب یو داده یو بله زړونه کاږي لکه ګله زړونه کاږي لکه ګله سترګې تورې که دا غټې نن دې یا راځي د کوټې د موټر په سر کې سپور دی د نظر کاری زه کور دی د نظر کاری زه کور دی موږه لکه او یارې چې مورې خوا په بدوي پر لاسه پښې نازکي نن به څومره مزل وکړي نن به څومره مزل وکړي بیا هم د کلیم ترین عزت ترین علمګیر کاکړ او احسان ترین د لوټه خونې کړي کلیم ترین دغه فرمایش دی او ګل احمد ځوان ګل احمد نیکزاد 3000 بخشش کړي دغه فرمایش زړګی غله ستا په څه غم ورسره وي اوس به ړنګ پړنګ ویده اوس به ړنګ پړنګ ویده زړګی غله ستا په څه غم ورسره وي اوس به ړنګ پړنګ ویده اوس به ړنګ پړنګ ویده خلق وایي دا دې څه دی ورته وایم دا مې زړه دی راځي باندې کوي په انتظار مې ژړوي پرېنان دې نور کېږي چې په ښه نامه یادېږي ورغښتلي حیرانان دي خدای راکړي ښه ځوانان دي حیرانان چې پښتانه دي پر ارزی باندې ګرانه دي په څه خاص سره سخیان دي ډېر غښتلي تاریخان دي فرمایش د کریم خان دی ما ویلې د هغه شان دی کریم خان دی نه ورکېږي ښکلي ځوان رامعلومېږي د ګل وصلت ته مې اغزیان نه پرېږدي ما هغه
پریزی سوادی دل